خاصتا په لغمان ولایت کې د ادبي بهیر مشر حاجي صاحب بشیر احمد سائل خنجر صاحب او نور ملګري ما سره څو کرښې دي هغه تکراري دي وایي چې د جانان خیاله ما خو هڅه په زړګي وکړله سمیم صاحب د جانان خیاله ما خو هڅه په زړګي وکړله خو بیا مې هم بېګا سره ډېره بېخوبي وکړله ما هم ښه ونه کړل خو خیر دی پاتې شوی به ما هم ښه ونه کړل خو خیر دی پاتې شوی به ګنې هغې خو راته وزر او زاري وکړله دی به د تل ګلاب نوم اخلي ګلاب ګلاب چې نن یې څنګه لا ناره د لیوني وکړه یو څو کرښې دي دا به تاسو ته وایم زړه مه تنګوئ حقیار صاحب څنګه ټوخېږي بیا هم تکراري دی وایي په زړه کې مې اوس دومره حوصله نشته ګلاب په زړه کې مې اوس دومره حوصله نشته ګلاب او هغې نه مې هم داسې څه ګیله نشته ګلاب او بل بیت یې داسې نه وایي چې امکان لري په ډېرو کارونو به مصروف وي امکان لري په ډېرو کارونو به مصروف وي نو ځکه یې دې کلي ته راتله نشته ګلاب زما د غریبۍ او بېوسۍ دې کله وپوښه خنجر صاحب زما د بېوسۍ او غریبۍ دې کله وپوښه زموږ د کور دیوال څه دروازه نشته ګلاب او لکوزی صاحب چې مینه کوي بیا هم رسایي ته پکې لاړ شي وشي صاحب تا ته اشاره ده وایي چې مینه کوي بیا هم رسایي ته پکې لاړ شي د هغه خلکو ګوره تجربه نشته ګلاب پخوا به د زما ډېر صفتونه پکې وکړل پخوا به د زما ډېر صفتونه پکې وکړل په شعر کې د اوس هغه شان مزه نشته ګلاب د ټولو مننه